أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پرسات کو صدب ابلیس موان اڑی ساسو مور پلار را بار کړي تاسو ګډوډ نه کی آیات دلیل بدی چې قران انسان لوی مضبوط شه کلک شه دشمنو پیژنه. یا بنی آدم یا اولاد آدم علیہ السلام گمراه دي کی تاسو را شیطان کما اخرج لك څنګه شراوی سمور پلار ساسو من الجنه دې جنتنا آدم علیہ السلام او حوا اې دې جنت نه بار کړل ینځو معنا دې شروع ده وی ابلیس انو ما دې دوړ نه لباسو ما جامل دې دوړو عاقبت دا شو شوې خودل دوی لړا سو اته مار دې اغان دمونه یا دو خودل الله در خودل کړي اوس وجه بیانې انه یقینا د ابلیس یراکم تاسو ګوري دا او د قبيله من یسو بداسه طریقه لا ترونه چې تاسو نه ګورئ په شکل اصلي دشي دشمن نه خبره قوي بیدار دل پکار دي ګډ وډم نگی ان جعلنا سر جواب سوال حاصل بدی شیطانان اصل کې چا ملګری دي جواب ان جعلنا یقین منګر زوري شیطانان اولیاء دوستان للذین انسانان لا یؤمنون شیمان لري ورسات کړه دې په دلیل دیو بربند باندې طواف کو نارینه وسنانو کچا به پښتنو کړه چې دا ولی تاسو کوی دا طواف پېزمن پلانونو د شامل کړي ومن الله په دې باندې امر کړي اوس الله دا دروغ وای و اذا فعلوا الله شکلو کی دا کار فاحشه یو کار د به حیي بربند باندې طواف قالو دلیل کی وای وجدنا علیها بانا من دکړي پر خپل علماء او مشران اسمه مليانو دا کار کړی دی او بل دا خبره مشرو کی چې والله امرنا بها الله موږ په دې باندې امر کړی دی چې بربند باندې طواف کوي قل سره اول گزار دی بربند ګرځیدل دا به حیاي دا الله اچرته به حیاي امر نه کوي ځکه الله ډېر غیرتی دی قل من هو ان الله لا يأمر بالفحشاء يقينا الله امر نه کوي په حیاي باندې اتقولون على الله ما لا تعلمون تړي په الله باندې هغه څه علم نه لري دروغ موري ویلي قل سرا زم جواب دی ویلي چې کله الله په دې حیاي امر نه کوي اوس باندې امر کوي جواب قل ورته وایا امر ربي امر کړي رب سما بالقسط بالتوحید واقیموا بدی خبر باندې چې برابر کې مخنا عند كل مسجد بخوا د هر جمعات کې دریم ودعوه ورحمت شو وی الله تعالی مخلصین له الدين په دې حال کې چې خالص کې الله له بلنه او आवाज یا الله مدد دې خبر باندې الله امر کوي کما کې کاپ معنا دې دي څنګه الله تاسو پیدا کړی تعودون هم شي برازي کیفیت کې حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د انسان نه اضافه نوکان وکی وختو څومره چې پریوتی دا وټول الله اوسره یوځي کی به د الله مخې ورودري کوم شکل کې به انسان ولاړ اوس تقسیم د انسانانو د اقسام را فریقا یوړل دا ادا چې الله دې هیڅ کړي دی او فریقا وبلړل دا حق علیهم الضلاله صاحب شوی په گمراهی انهم یقینا دوی نیولې دي شیطانان دوستان من دون الله سوا د الله نه ويحسبون غمان کوي انهم محتدون چې دوی سملار اولادي بدې انسان همیشه بدعت کوي خلق رضا کار کوي چې من کار د نیکی ګولې کې دا گمراهی ابلیس دې کنه سړی شرمای اوس رد شرک فعلی وی اعتقادي یا بنی آدم یا اولاد آدم علیہ السلام خذونی سیزینتکم دا خپل ډول عند کل مسجد په خوا د هر جمعات کې جمعات چې راځي ځم برابر کړي
د دې وجنه رشید احمد صاحب لیکلي احسن فتاوا کې چې کوم انسان همیشه د کار په جامو کې مونږ کې وردا مکرو دی دې کله کله کې وشي الله وش جمعه راځي ځان ډولي کا عبد الله بن عمر یو غلام لرو نافع منجو کې سرتور سر ورته وی ویل کړي او بادشاہ مخله ورته ځان برابر او کنه او د الله مخله ځان کا برابر کا انسان باید څه پسر کی لیکن کې وسړي سرتور سر وکي منجو شو وجدار حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د نبی صلی الله علیه وسلم عمل داري یو لنګ کې هغه منځ کړي یو لنګ دمانه صرف لنګ نور لوسو وکلو خوراک کوي واشرب اسکل کوي اسراف منع کوي ولا تسرفوا معنا شرک کوي انه یقینا الله تعالی چې لا يحب المسرفين شرط من نه کوي دا غزته کوونکو سره حرام ورسات کرت دري حاصل لاري دا کوم شی ان شاء الله تاسو لپاره حلال پیدا کړی نو شاه حرام کړی دلیل خو پیش کوي ګران دلیل نشه نو وځه حلال دي حرام نه دي قل معنا وایا من حرم چا من کړی دي زینت الله ډول د الله حرم معنا لغوي کم زینت التي اخرج العباد شل رسل دي خپل بندگان لرا والطيبات ومزيدار من الرزق رزقنا قل ورتوا هي للذين امنوا دا به هغه چاره پاره شي ایمان راوړي په دې ژوند نه وي کې او خالص به یوم القیامت پرز قیامت اوس هر څو پوری هر څو کې شمالي لیکن پای دنیا کې دا به خالص مؤمنان لري بل څه دې استعمال منش کوي به استعمالي كذلك دقشا من بيانه آياتنا احكامات لقوم يعلمون قوم لشهلم لريم دی ویلي چټي دا حلال دی دا حلال دی دا حرام حرام په کې لڅ جواب قل ما نوى انما حرم يقينا بن کړي رب زمال فواحش بحي شينا کوم چې کار دي راغی نه کوم چې پټ دي ما ظاهر منه او ما بطن زنه حرام کړی دا دیو جن د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اصول فقہ دي تویل شي نه د افعال شرعیهونه هیڅونه قرآن او سنت هم نه راغلي نو دا زنا به زموږ عقل بد غنل شي دا ناروا ده حسد ناروا ده شراب والاثم ودق شان ګناه چې الله حق په تلف کیږي او هغه ګناه چې مخلوق حق بغیر الحق بغیر د حق نه اسم د الله حق برباد شي باقي کې معنا ده مخلوق حق دریم وان تشركوا شبر خداران جوړ کړي بالله د الله سره ما هغه څو چې الله نه نازل کړي به دې په معبودیت باندې سلطانن دلیل آیت دلیل په دې چې دا عقیده لپاره مخامخ دلیل موجود د قران او سنت نه قرآن و سنت نے یا دلیل بیر سر دلیل لے رہا وان تقولوا شونو یا اللہ فاللہ من ما آغس لا تعلمون چا علم من نشتام پروس آئے کے جواب دو سوال حاصل دارے چا ارکر دا ټول انسانان دا اللہ مخالفت کی نو عذاب ولی پینے رہی جواب وقت نے دے پورا چو وقت پورا شو عذاب له ګورا ولکل امه نو ده هر یو د پارا اجل نیټشتا فاذا جاء اجلهم چې نیټه راشي نه ورسکی یو ساعت ولا استخدمون نو مخکشي خنن ولې ویلي دې مخې فعل د پارا یا عطف د مجموعه اذا جاء باندې یا جاء کی معنی د خروبا ورسات او ترغیب اتباع رسول الله یا بنی آدم یا اولاد آدم علیہ السلام اما یاتینکم کراغتا سر رسولان منکم ساسنا رسولان ساسنا رال دین خو معلومی چې رسولان آینده زمانه کې مرাজি او حالانکه آخري نبی
محمد صلی الله علیه وسلم دی. یو جواب علماء ذکر کړی چې دا بمراشي سرور سورته نور کې هغه وخت کې دا مسله الله وکړه چې کله د آدم علی السلام بچی لا نسمه کې راکاته کړ. دا خبر اوسنه ده خو نه ده. ابن جرير دینداری کړي چې دین مراد هغه په خانه حال الله تعالی دا ټول مخلوق پیدا کړ په خپل ورغوي کې بیا ورته خطاب وکي چې بیان ایب علیکم بتاسو آیات ایتون زمن ومن اتقى نسوش الله نو یریدو واسلا اصلاح عمل وکړه فلا خوف علیهم يربن بیني ولا هم يحزنون بغم کوي او جانب مقابل لیرا ډیر انسانان نشي دین د اسلام منی نه بلکې قران او سنت رد الله یې سزا واوري. والذین انسانان کذبوا بآیاتنا شدروغجنی کړي دي زمونږ آیاتنا واستكبروا لوی کړي وانا دغینا اولئک اصحاب النار داخل دور ولادهم فيها خالدون او دی ور کې همیشه. پاس آیت کې فمن اتقى تقوا مبارک من ویلي دلته به ویلي کذبوا مخکې الذين تقوا ولا کم دي کنه نسبت سره دی نور الله ګورو سات کې زجر بل افترا دی به ویل چې دا موږ له پلاني حرام کړی دی الله برادو کې دی په دلیل حاصل داري چې چا سره دلیل موجود نه یو شی حرام کی دا ډېر غټ ظالم دی. فمن ازلم الله یسوک دی غټ ظالم ممن افترا دا هغه چانه چې تړل کوي الله په الله باندې دروغ او کذب بیااتی یدروشن غنی آیاتنا الله کذب معنا تکذیب کی آیات کی درې قول دي یو آیاتنا الله برباد کړ ویم د انبیاء معجزات نه مني دریم د الله قدرت نه مني نو اولئک الله د انسانان چې وبرشي دوی لرا نصیبون دوی سره کتاب تقدیرنا من الكتاب کې معنا تقدیر ورسات وشرط د شرک فی الدعاء ملائکه چې کله روح ته اخلي ورته بوجي تاسو معبودان څه شو ورکشو کنه حتا تر دې پوری اضافه وقت جاءتهم شراشد الى رسلنا سایز من وجنوي وفات کئ قالوا سبردوي اينما كنتم تشوا غڅو چې تاسو تر آمدت شویل من دون الله شواذ الله نه قالوا دی بوئی چې دلوا الناس من ورکشل نکان خلق اخره خبر و وشهدو گوی بور کی اعلی انفسهم په خپل ځانونو باندې انهم په دې خبره یقینا دوی شری کافرین او غیر مسلم بس په خپل به اقرار وکړي ان کافر عرب متل کې چې المرء یؤخذ باقراری سړی په خپل اقرار نیول کیږي اوس د قیامت حاله کله چې دا مشران ورس اور داخل چې په نسبت سره کشران نه کشران وې الله دا مشران برباد کا دي من غر کړو دي مليانو غر کړو دي پیرانو غر کړو چې موږ به د دین ناړه ورو په بل طرف باندې نو قال ابو ان شو ادخلوا داخل شيء في امم فاعدلوا كي قد خرج تیر شي وی من قبلكم ساسنوران من الجن والانس پیران انسانان په نار دور کې زور کېږي قال کې معنا ده یقول ده آینده زمانہ کې بو وي او چونګې د الله تعالی کارونه چې آینده زمانہ کې دي د شي ثابت دي ته بدا ګمان کې لکه په خاص زمانہ کې شي وي ته الله خو الله دی نو کلمہ هر کړه الله دخلت امه چې داخل شي وړلا لعنت اختها لعنت وي پر خپل مسلمان دی تر دې چې راجم شي بیا جميعا ټول په اور کې نو بو یا ولن ورسنی دی اولن مبارک ربنا یا رب زمون یعنی وړل بو دې دوی مبارکي ای زمون رب
هؤلاء دي انسانانو ادلون من گمراه نور کدوی العذاب دچل من النار دورنا الله به جواب کی شیوا دې تاسو نه هغه نه ټول له دچل عذاب دی نو قال هو الله تعالی لكل دعوا شخص پاره دچل عذاب دی ولكن لا تعلمون مگر تاسو پوهیږئ نه مشران به سوي کشتران نبی جزې ورکېږي به شرفو موږ سره سقوطه کې ډنډې منډې نه وي من به تاسو ویل کفر او شرک دا شبره چې بالکل منو تحقیق هم نکوه وقالت نوبوي اولنې دې بل بارکي فما كان لكم نشتا سفار علينا من فزن صغرواله تحفي لنګرو فذوقوا العذاب ان وشك عذاب ما كنتم تكسبون په سبب دا کسب چې تاسو کړې مېش غلط کارونه کړې دي ورسات کې اوس الله تعالی تخفیف اخروی ورکی حاصل به دی دا جهنمین به هغه وخت جنت ته داخل شي چې کله وکړو هغه دستنی د ګندلو دستنی بری سوري کې دنه نوځي ايدان نوځي معنا بالکل نشید دی ان الذين يقيننا انسانان كذبوا بآياتنا چې دروځنی غني هیڅ مونږ آیاتنا واستكبرون حاولي کړی دی غینا کلو بنکړي شي لهم دوی لرا ابواب السماء دروازې د اسمان دي ارواح ولا بلکې دي ارواح چلانه شي جن لوي دا خو یو مسله ده ولا يدخلون الجنه وداخل بمشي جنت لرا حتى تر دې پوری یلجل جمل شنه نوشي دا وک الله وي په سوري دي ګندلو دستن کې ګندلو دستن دا دې په سوري کې شکل وک نه وته په داخله لار جنت لرا دا خو نه نوځي ګره دیم قلبات مفسرین ذکر کوي چې دینه مراد مضبوط راسي کېبل مفسرین لیکي آیات دلیل په دې دا مشرکین مدم رغړ غړ شرک وکړون دلته وكذلك الله اذا قشان نزل المجرمين من جزاء وركو مجرمون لرا وسنور تخويف لهم دي انسانان لرا الله من جهنم دي جهنم نمحاد فرشنري ومن فوقهم ودفاس الله غواش برستني حاتر اورواني لاند فرش پاس برستن ټول جهنم دور ده قران کې الله فرمایي في عمد ممددا دور په پونه په دې کې به وردل نه کم اقصر او دا ورته بنکم ته حال کې براګيري داخله وكذلك الله اذا قشان الظالمين من جزاء ورکو ظلم کوون کولرام وزير جانب مقابل الله والذين امنوا اغه انسانان چې ایمان راوړو وعملوا الصالحات وعمل کړي د قران او سنت برابر موږ نه مکلف کوو یو نفس الله وسع مگر خپل وشي پوری دي ته ویل شي ادخال الهي اصل کې جوار پار د سوال مقدر دا کافر چې الله خبر رات پر کې دي شي د وسره باروا آیت کې الله جواب وکړو چې زه د خپل وسنه سوا په سړي باندې بار نه شم اولئک الله ایماندارونه کمل انسانان شری اصحاب الجنه خواندان د جنت دی هم فيها خالدون دوی پای کې همیشه ورسره کې جواب د سوال دي مؤمنانو په دنیا کې وبسل ټکریم کړی دي جنگونه طبعا کینی اوران اشتا اب څنګه الله یا غار سو باسه نزعنا کمانه دي شلو لری بکومنګه ما غصفی صدورهم شدی پسینو کړي من غلن کم خفغان غم غیر اختیاری جګړه مګړه شراغره تجربه یې کې به من تحت امدوی تصرف لاندې النار نحننا سوره محمد کې بره شيغه وسوي جنت ته داخلي دل دا ګور لري نعمت ته شکر وباسي وقالوا ذيبوي الحمد لله يتو صفاتنا كمال الله الذي الذي اغى الله هدانا لهذا شو رسول من دي لرا وما كنا نؤمن شو رسول لولا ان هدانا الله وشرط من الله ليد الله موليدت نو کړي لقد جاءت يقين راغلو استاج ضرب زمون بالحق فرشتي ومن هدايت تابعداري کړي وا اوس نداګان شروع شوې
आवाज وکړي شي دڅو دغه جنت چې الله تاسو په میراث کې درکړل شو بما کنتم تعملون تاسو د عمل د وجه جنت کې معنا د پټوالي ده دام د الله په نعمتونو باندې پټته میراث ورته وی میراث انسان لاسان راځي جنت هم د خلکو لاسان راغی اذا هر انسان جنت جهنم کې برخه ده چې سړی جهنم نه لاړو بل جنت لاړو دي جهنمي د جنت برخه اغله میراث کې الله ورکی د اق جنتی د جهنم برخه دی بل الله میراث کې ورکی فهم سوال کنتم تعملون معلومیږي چې عمل کیږي جنت له سړی داخلي کې په عمل حدیث مسلم کې ورځي الله پر رحم جواب داري نفس داخلي دل چې د الله پر رحم باندې حالت به درجه وغیرہ دا چې دا تعامل د وجنه وسنه دا ونادى الله يواز بو کې اصحاب الجنه جنت والا اصحاب النار اور والا لرا ان تفسیر دې داله قد وجدنا يقين من ذكر ما وعدنا ربنا چې موږ سره وعده کړو زموږ رب حقا یقیني فحل وجدتم ايتاس من ذكر ما وعد ربكم چې کوم وعده کړی تاسو رب حقا یقیني موږ سره خوش الله وعده کړو جنت ته مزيري حور غلمان موږ ملاو کړو استوسن قالوا نعم دی بوچ او نو اعلان بو کی اعلانون کې بینهم د ما بین کې ان لعنت الله علی الظالمین چې الله لعنت دی پر ظالمانو هشام ابن ملک له شوی ویلی یته ملازان نه پوي هغه ویلی ملازان لسره ویلی شي دا آیت ورته ویلی ني سبي او شو پر وته تاوس ویلی ودا خو نفس مړای بارک آیات ویلی کچیرته یقیني اذان الله کی اعلان کینو به بس صورت حالي دې انتهي سخت د ظالمان څوک دي الذين انسانان دي چې خلک بن کړي ان سبیل الله اذا الله دلاره ويبغونه لټي غیر راي وجن کوواله شبحات صحیح تصویر د اسلام نه پیش کول دې سخت مقابله او مبالغه دې کول دویم په لار باندې ظلم دی کنه لار مو پر خدا په بل خوالاړی دریم صفته وهم دوی چې بل اخرته پر ورځو سنې باندې کافرون او انکار کوونکی وبینهما حجاب منس کې پرده ده وعلى الاعراف لا بر غونډې باندې رجالون څه سړي دي يعرفون چې پیژني کلن اړیو په خپلونه قوم دې مراد هغه انسانان چې نیکی او بدی برابر ده یې چې کله جهاد فرض کفایي بغیر د مور او پلار د اجازه نه لاړ شي هر چی فرضین دي دغه به اجازه نشته आवाज وږي اصحاب الجنتی جنت والا ان سلام علیکم چې الله سلامتونه دې پتا سو لم يدخلوها عرف ولا داخل دي جنت لرا وهم يطمعون او دې تملړي چې موږ به داخل شو امید ده چې الله ومبوسي ادروس نه دي داخله اوس لږ جهنميان وګورئ وایزو په ټیم چواړو ولې شي افسارو دې دا نظرونه تلقا اصحاب النار په طرف د اور والا مجلس غي ویلي داخله په مخ نه اړي حضور به ورواړي ملائک چې خدا مو ګوري نو قالو هو یې د وجنا ربنا یا رب سم لا تجنا مگر سوا مال قوم ظالمین د ظالم قوم سلام ظالمان ممک الله وس عرف والا دیر به आवाज ورکی ونادى من आवाज ورکی اصحاب الاعراف عرف والا رجالا سړولا يعرفون من شديد بيجنا يپنا خود دی قالوا ردوبوا شما اغنا عنكم تبنك لساسنا جمعكم ساس اعمال جمعكم انا ټولګي ما کی دو قول دي نافيه یہ استفهاميه ساس اعمال غټل ساس غړلې
ای سکارونه کې پیدا درنکړه وما كنتم تستكبرون چې کوم تکبرم کو اوس دې بارک دا وي تاسو وی چې اعراف ولا الله جنت ته داخل نه کې الله ویلار شي اها اولای هؤلاء اسم اشاره ده دې مشار له دا اعراف ولا دي ایا دا خلق الذين انسانان احساس قسم مکړو چور باندې کې دوی الله تعالی برحمت رحمت ادخلوا الجنه داخل شعراف ولا جنت لا نبي ير په دې باندې پتا سمونه ولا انتم تحزنون بغم کوي ورسي جنت ورسي وسور والا جنت لسوي ګوبر आवाज وي سختګي دا حال بیانې ونادى आवाज وو کې اصحاب النار دور والا اصحاب الجنه جنته لرا نافذ علينا چراتو کې فهم باندې من المعيوب او مما يدعسنا چې کوم رزق تاسو الله درکړې لري دلته عبارت القرور دې ډوړې یوې خرو یا هغه چې کوم رزق تاسو الله درکړې شربتي نو قالوا يبوي ان الله يخن الله بن کړی دا علل کافرین بغیر مسلمون حرم کې معنا له غوي مراد ده بن یعنی اصل کې تحلیل او تحریم په دنیا کې دا کوم انسانان الذين اغ انسانان چې نیولې دینهم د خپل دین لحمن الله مشغله ولا ابن او ټوکې یا لحو لعب دین خپل دین جوړ کړی دی مشرین به بری کې بیان کړي لایب ماشومان راځم شټو کې کوي سبيزي قران کې کوټه نه لحو ولا نفس مشغول کې امام علوشر علمانی کې چې دواړه یو شی دي څوګه دي ځان بندول په هغه څه پیدا پکې نه زر خوشالیا سره ول پیوشي خوشالي پینې راځي و معنا دې وغرتهم زګه دوه کړي و دوی لره الحیات الدنیا دې ژوند دنیا وی پلیو منو شي مونږ ته یادو با شو دوی لکه څنګه چې دوی دی یاد استری لقای مم هاذا ملاقات دور سے دې شداده دوی پای دنیا کې شک کړو چې دا نشتا جزاء من جنس العمل نه کنه چې دوی شک وکړي الله یې موږ پر خودل وما كانوا بآياتنا يشهدون چې کوم انکار کړو ورسره کې ترغیب دی قران لا ولقد يقينا لا تکړه دې موږ دوی لره به کتابین په کتاب به مو تفسیری بیان کړو ولا علم سره علم هدن هدایت دې رحمت دې قوم یؤمنون ایماندار قوم لا اوس دنیا د عذاب نه یره داخله انتظار نه کې مگر د قیامت هل ينظرون داخله انتظار نه کې مگر د حقیقت د قیامت تعبیر هدا معنی د حقیقت د قیامت یا د انجام د قران یوم پاورز باندې اتی الله شراب شی قد قیامت یقول الذين انوبوا یا انسانان نسو چې د اسلام من قبل وړاندې قد جاءت رسل ربنا یقینا راغلی استعذ رب زمون په الحق فرشته هم یې تکذیب وکړو راغلی خو موږ نه منل فهل لنا يشتمون د پاره من شفاعت او سفارشین چوي کی زمون د پاره یا واپس پېښو فنعملا عملو غیر الذي شوالا عمل نشي مون کړي دنیا بلال نشو چې خوري عمل نه وکړو وش نتیجه قد خسروا الله تعالی کې غرزول ځانو نه ودول ورکشوان هم دینه ما كانوا يفترون اس چې د ځان جوړ کړی دي یا کسی دی یاد وته اوس عقلی دلیل حاصل بدای د زمکو اسمان پیدا کون کې څوک دی الله تحلیل او تحریم من دمانه ان ربکم یقینا عرف الله دی الذي الله خلق السماوات والارض شاغ پیدا کړی اسمان او زمکا په 6 ایام په اندازه شپږ ورځو ثم استوى على العرش به برابر شو په عرش باندې دا الله صفات شربینی بیا هغه شیونه رد کړی دي چې استوا معنا د استولا زه تحقیق
شیخ الاسلام ابن تیمیہ مجموع الفتاوی 3 جلد به ذکر کړه مختصر کتاب العروض امام زاهبی یو شماره پټي د اشپا د ورځ باندې به طلب کوي د اشپا د ورځ لرا حقیقت سندر پتا جلته والشمس والنور پیدا کړي والقمر والسماء والسور ټول تعبیر به امر د الله په امر رد شرک الخالق الا له الخلق خبردار دی الله له اختیار د مخلوق دی ول امر د ټول کارونو نکشي لکی وکم سره چې شاعر ساتي چې الله په مخلوقاتو کې مخلوق لا چې عیسی او برخور کړي دا سره په قران باندې کافر دی بلکې د ټول شنو سموار واځي الله تبارک الله په دې ورکول والله دی الله تعالی یا دائم دی رب العالمین چې مخلوق ټول مخلوق تربیت کوونکی دی صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد